د ننګرهار د نور ولسوالیو په څیر د رنور کې هم د قومي مشرانو علماو مسؤلینو په هڅو لزګونه لوی وړي روغې جوړې شوي د رنور یو تن قومي مشر رحمان ګلوی دوی د سیمې د امن یووالي او ورورولۍ لپاره شپه او ورځ هڅې کوي څو خلک له تربګنۍ راوګرځوي او د ورورولۍ فضا لا پیاوړې کړي او دلته ډیر زیات دښمنیان وي چې مشرانو علما کرام او امارت مسلمانینو هلې ځلې وکړل او هغه پای ته ورسېدل او چې کوم مشکلات پاتې دي اوس هم علما کرام او مشران سپینګیري او امارت مسلمانین او په همغږي لګیا دي او مشکلات حالي او بعضې ځایونو کې مشکلات پاتې دي او مشران او علما کرام او امارت مسلمانین ټول په شریکه هغه هم هواري د سیمې یو بل اوسیدونکو جناغوي د خلکو ترمنځ اتفاق ورورولي او سوله د ټولنې د پرمختګ اساسي شرط دی او دوی هڅه کوي چې هر ستونزه د خبرو اترو او تفاهم لارې حل شي د دوی په خبره کې شخړې پر وخت هواري نشي د خلکو ترمنځ بې باوري او تاوتریخوالی زیاتیږي په سوله کې خو الحمدلله ټولو ګټه ده سوله داسې یو فضا ده چې آرام هوساینه انسان ژوند کولی شي او سوله ډیره ښه ده چې سوله رامنځته راشي او وطن جوړیږي سوله کې آبادي ده پخوا به دلته دښمنیانې ډیرې وي الحمدلله اوس هغه دښمنیانې هغه شخړې انشاءالله د مشرانو برکت د سپینګیرو برکت د ځوانانو برکت چې له منځه تللي د رنور ولسوال مولوي عبدالله رحماني وایي په دغه روغو جوړو کې د کورنیو اختلافاتو د ځمکو په سر د شخړو شخصي دښمنیو او نورو ټولنیزو لانجو اړوند ګڼې قضیې شامل دي چې د جرګو مشورو او اسلامي لارښوونو پر بنسټ په سوله ییز ډول پای ته رسېدلي دي دا زه چې راغلی یم په لسګونه روغې جوړې م کړي دي د تېر کال نه را په دې خوا په دې کې 10 کلنې روغې جوړې سوي دي 15 کلنې سوي دي 15 کلنې سوي دي 20 کلنې روغې سوي دي نو دې کې اوس هم د امارت ټول مسؤلین لګیا دي چې د خلکو دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي د یادونې ده چې اسلامي امارت الهڅه کوي د ولسونو ترمنځ شخړې او دښمنۍ ختمي او د ولسونو ترمنځ یووالی پیاوړی کړي